رونو رب العالمین انسان پیدا کړی دی د خاورې نه. الله پاک قرآن حکیم کې فرمایي منها خلقناکم، وی ما تاسو د دې خاورې نه د دې ځمکې نه پیدا کړی. وفیها نعیدکم، او بیا به یو ورځ راځي، یو وخت به راځي نو بیا به زه تاسو خامخا یو ځل دې ځمکې ته واپس بوزم. ومنها نخرجکم تارة اخرى، او یو ورځ به بیا راځي چې په هغه ورځ باندې به زه بیا تاسو د دې خاورې نه راپاسوم، دې ځمکې نه به م راو دنیا د دې مال او دولت او د دې زندګۍ او د ژوند او د عمل حساب کتاب به د سره کوم. مسلمان به همدا عقیده لري چې زه خدای پاک پیدا کړم، حسم نوم او الله هست کړم، وجود یې راکړ، او بیا به رب العالمین مرګ راکوي. په هغې جون کې هغه ورځ کې به خدای پاک موږ سره حساب کتاب کوي. که دا عقیده رونو چا وساتل هغه ته مسلمان وایي، او که یو سړي دا عقیده ونه لرله، د دې عقیدې نه انکار وکړه، نو د شریعت په اصطلاح کې هغه ته مسلمان نه وایي، هغه ته بیا کافر وایي. خدای دې د ایمان زندگی نصیب وکړي. انسان د دې خاورې نه ولې پیدا کړ؟ الله پاک خدا انسان خو اشرف المخلوقات دی. که دې انسان خدای پاک ته ځان نږدې کړ، د دې انسان مرتبه د فرشتو نه هم زیاته ده. او که دې انسان د خدای نه ځان لرې کړ، الله قرآن حکیم کې فرمایي اولئک کالانعام بل هم اضل، وی بیا دا انسان د دې خرونو او د دې سپو او د دې حیواناتو نه هم بیا بدتر دی. دا اشرف المخلوقات انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ښکلی مزیدار وجود، ښکلی انسان. خدای پاک سره خو اوسپنه وه کلک شی دی، هغې نه ولې انسان نه جوړو. او خدای که ته وایې اوسپنې نه به څنګه جوړوي؟ نو کوم ذات چې آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړه، هغه ذات د اوسپنې هم جوړول کولی شي. چپ شه، چور به نه کوئ ماشومان، چور به نه کوئ، ما ته متوجه شي. خدای پاک سره خو لرګي نه خلک څومره ښکلي ښکلي څیزونه جوړوي. خدای پاک د انسان د لرګي نه ولې نه جوړو؟ خدای پاک سره سره زر او سپین زرو قیمتي شی دی، مزیدار ډولې. نو دا انسان یې د دې سرو زرو سپینو زرو نه ولې نه پیدا کو؟ الله سره وخشته ښکلي ښکلي څیزونه، یا د دریاب د دې پاک اوبو نه خدای انسان ولې نه پیدا کو؟ چې خدای پاک د انسان د خاورې نه پیدا که، دا ولې رو؟ بس دا یو ټکي ستاسو مخکې ویم. رونو دې کې د الله دا حکمت دی چې انسان دې ته نظر وکړي چې زه خو د خاورې نه پیدا یم، دې به دا خاوره ځان ته را مخکې کړي. دې ته به وګوري چې دا خاوره خو ډېر کمزورې شی دی، خلک پرې ګرځي، قدمونه پرېږدي، خپلې ګندګۍ او ډیرانونه پرې غورځوي، خپل او دسماتې پرې غورځوي، چې خر هم مردار شي او خنزیر هم مردار شي نو خلک یې خاورو کې غورځوي. دا خو ډېر یو کمزوري څیز دی. د ډېر کمزوري څیز نه خدای پاک زه پیدا کړیم. نو چې یو انسان په زړه کې دا سوچ راولي چې زه خو ډېر عاجز یم او ډېر کمزور یم او د ډېر کمزوري څیز نه پیدا یم، بس دا انسان بیا کامیاب دی. او که یو سړي په ځان کې لویي راوسته چې نه یاره زما په شان لوی سړی بل کم دی، زما په شان ښکلی سړی بل کم دی، زما په شان زیات د طاقت او د مال خاون بل کم دی، نو ټیک د دنیا کې خو تا تکبر او فخر وکړه، لیکن یو ځل به د خدای د ځمکې لځې بیا به د سره خدای پیشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د چا په زړه کې چې د شړشم د دانې برابر کبري، د شړشم نه د اوري دانه وړه ده، خردل په عربی کې د اوري دانې ته وایي. د چا په زړه کې چې د اوري د دانې برابر کبري، د شړشم د دانې برابر کبري، وی د جنت خوشبویي ور باندې حرامه ده. اگر چې د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل باندې سړی محسوسوي به، که 500 کاله د جنت نه لرې نو ته به خوشبویي محسوسوي، دومره مزیدار د جنت خوشبویي ده. لیکن که په زړه کې د شړشم د دانې برابر کبر راغی نو بس بیا دقه خوشبویي در باندې حرامه ده. لکه برونو کبر نه جوړوي، لکه به د خدای پاک لویي راولې
اللہ ذوالجلال قرآن حکیم کے فرمائی وی حدیث قدسی دے، حدیث کے راضی حدیث قدسی دے چه الکبریاء ردائی، وی لویی او کبر خدای وی دا زما صادر او زما جامه ده. کبر خو خدای سره خایږي، کوم ذات چې نه پی بیماری راځي، نه پی ټوخی راځي، نه پی لوګه راځي، نه پی غم راځي، نه پی مرګ راځي، هغه ذات له لویی او کبر پکار دی. مونږ خو که معمولي په غاښ در شي څومره ټوپونه وی، لږ غوندې په خېټه کې در شي یا لږ دستونه پې ولګي نو بیا او دسمات خپل ځای له نشي رسولی. معمولی غوندې په سر باندې درد راشي څومره بیا ټوپونه او چغې جوړې کړي څوک یې په کور کې او په کټ کې هم نشي راټینګولی. رونو دا انسان بسی او د کبر بسی. یو انسان چې خپل اصل ته سوچ وکړي چې زه پیدا د څه نه د یو ډېر بیکار او کمزوري څیز نه پیدا یم او د په ځان کې عاجزي راوسته، بس دا انسان د کامیابۍ په لاره روان شو. او که کبر او لویي وکړه سوال نه پیدا کېږي چې دی د عزت لاره وموني، د کامیابۍ لار به دی نه موني. ځان کې به بس عاجزي او کبر پیدا کې. یو بزرگ لیکي وي د بیت الله خوا کې ولاړو او یو سړي د بیت الله نه گیر چاپېره طواف کو. طواف دوران کې ده به خدای ته چغه وهله چې لبیک اللهم لبیک. خدای پاک دې مونږ او تاسو ټول جنت ته بوتلی کړي. جنت کې به هم جنتیان چې خدای ورته آواز وکړي او خدای پاک یې ځان ته بلي نو جنتي به ورته آواز کوي لبیک یا ربی، ای خدای دغه دې حاضر درته ولاړ. او چې بیت الله لري خدای پاک مونږ او تاسو بوتلی کړي، چې د خدای کور ته ورځې نو دا سپین څادرونه یې د ځان نه تو کړي او په زوره باندې آواز کوي لبیک اللهم لبیک. یو سړی لګیا دی او دې چغې وایي لبیک خدای زه تا ته حاضر یم. وی دې چغې وایي او د بره نه ورته آواز کېږي چې لک نه دی قبول، ته ما ته اړو حاضر نه. وی دې همدغسې لګیا دی لبیک آوازونه کوي او وی د بره نه ورته غیبي آواز کېږي لا لبیک، ستا دا لبیک اړو سر نه قبول نه دی، ستا دا حاضري اړو مونږ په خپل دربار کې اړو قبلو نه. دا سړی حیران شو، یره دا چې کم سړی دا بزرګ یې اوري. وی حیران شوم چې دا سړی لبیک وایي او د بره نه ورته آواز کېږي چې لا لبیک، دا لبیک ته نه قبلېږي. دی ورنږدې شو، یره وی دی به کېدی شي د آواز به نه اوري نو ورنږدې شو. وروره وی دا لبیک آواز ته کوې او وی د بره دا آواز چې کېږي دا ته اورې؟ وی او وی دا د کله نه؟ وی دا خو څو کالو شو چې زه هم دلته کې د لبیک چغه وام او د بره نه مال آواز راځي چې لا لبیک. دا خو څه نننی روز خو نه ده، دا خو د څو کالو نه زه لګیم لبیک ویم او د بره نه آواز راځي چې لا لبیک، لا ستا را لبیک نه دی قبول. نو دی وی دا بزرګ وی ما ورته وی چې بیا دا ځان سله کړی، دا منډې سله وی چې اوس هر کله خدای پاک یې درته وی چې دا مونځ دی نه قبلوم نو بس خدای چې نه قبله نړو کوم یې نه. اوس دنیا کې یو سړی چاله ورشي او یو کار کوي هغه ته وروره ستا کار ته د ماجت نشته وي چې نشته نو په دواړو لاسه سلام علیکم. وی چې هر کله تا ته د بره نه خدای پاک آواز کوي چې لا لبیک لبیک دی نه قبلوم نو بیا دا څه له چغې وی بس د پاره هم کښېنه نه قبلې نو کړاو څه دپاره کې او څو کاله شو چې ته لګې او همدغه آواز درته کېږي. دا سړی ورته وایي داسې کار چې زه ډېر ګناهګار یم، ډېر د دنیا ګناهګار او زه د خدای دې در له د خدای دې کور له راغلی او دلته ورته د لبیک آواز او چغه ورته وام او ما ته خدای پاک آواز را کړی چې نه قبلوم. نو وی داسې چل چې زه خو ګناهګار یم، بل ځای مې ګناه وکړه دلته رالم چې خدای به مې پاک کړي. نو ته راته له دې نه چې ته بل ښځی وښایه چې هلته ورته لاړ شم او لبیک ورته ووایې. یو سړی چې ګناه وکړي جومات ته به راشي او که بیا زیات وایي چې یاره ما دې خدای پاک کړي نو بیت الله له به لاړ شي. نو د بیت الله د پاسه دلته کې په مخ د ځمکه بل کم ښځی دی چې سړی دې هلته لاړ شي او د خپل ګناهونو معافي دې وغواړي. یو سړی چا غلطي وکړي نو بل چاته وایي معافي ترې راله وغواړه، یاره وی نه دې معاف کوي. نو چې بیا ډېر زیات ناپوره شي نو جرګه وله کور ته بوځي، نو چې پښتون یو سړی وله کور له لاړ شي نو بیا معاف کوي. او چې دا سړی کور له چا لاړ شي او دکې نشه نور هم زیاته شي دکې نه اسلام شته نه پکې پښتو شته. کور له چې سړی درغی او خپل در کې درته ودرېد نن خو د مسلمان او د پښتون هم دغه در دی که نه او یاره ما معاف کړه نو پکار دی چې مسلمان یې وبخي، ځان ته بیا لویي مو دروه. نو د خدای در بیت الله دی چې ګناه دې وکړه او د خدای کور له ورغلی چې خدایه تا ویلي دي که څوک درله راشي نو معاف کوی نو زه تا له راغلی یم ستا دې در ته. نو ما خو ګناه کړې ده او د خدای دې در له دې کور ته راغلی یم او لبیک ورته ویم.
نو چې نه قبلې نو ته راته بل ځای وښایه چې هلته وله لاړ شم. یاره وی بل ځای خو نشته. وی چې ښه نشته نو زما کار ده لبیک دی، زه به لبیک ورته ویم، او که خدای پاک یې قبلۍ قبوله دي که او که نه یې قبلۍ یو زر ځله دی نه قبلۍ. ما خو همدغه یو کور لیدلی هم دلته راغلی یم. وی د هغې نه پس بیا مې ورته کتل چې ده به وی لبیک، نو د بره ونه به ورته اواز راته چې لبیک لبیک، دوه ځله به ورته له خدای له طرف نه بیا اواز راته. هلکې رونو عاجزي پیدا کړه چې بس زه خو کمزوره شیم او کبر په خپل ځان کې نه پیدا کوم، همدقسې به ګرځم او دا لبیک اواز به کوم. باقي د خدای کار دی که خدای پاک یې قبلۍ او که نه قبلۍ. رونو بس که ځان کې د عاجزي پیدا کړه یقینا د کامیابۍ لاره ده، او که ځان کې د عاجزي پیدا نه کړه او په ځان کې د کبر او لویي پیدا کړه که نه بالکل بس تباه او برباد بیا دنیا دې تباه ده. قرآن حکیم کې الله فرمایي انک لن تخرق الارض ولا تمشي في الارض مرحا. وی په دې ځمکه په کبر ګرځېدل مه کوه چې ځان پسې پنسې راکاږي او مټې به په کبر باندې ګرځې. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال. الله ذوالجلال فرمایي وی که ته ډېره لوی او ډېر کبر مو کې نو سر د اسمان ته نشي رسولی او په دې خپو باندې د خپله ځمکه نشي شلولی. نو څه به وکړې د خدای ډېر لوی مو که سر داسې اوچت که نو د خدای څه کولی شي؟ هېڅ هم نشي کولی. خپې ځان پسې راکاږي او کلاشنکوف دې ډډې ته دوه درې یو غاړې ته اچولي بل دې بلې غاړې ته اچولي او مټې وی نو څه به وکړې؟ هېڅ هم نشي کولی. ځان له خپل ژوند په خپله لنډتنګ کړه. رونو عاجزۍ کې چې څومره کمال دی او څومره فایده ده پکې. زما د قسمې که دومره عظیم نعمت بغیر د عاجزۍ نه ګورې بل شته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ بره خدای له ورسېده او د خدای پاک سره بره ملاقات کو د رب العالمین سره او ورنږدې شو. نو خلک یو دوست لري نو ځان سره ډالۍ وړي. اوس پیغمبر علیه السلام نه خدای پاک تپوس کوي چې ما له راغلی وې یو یې څه دې راوړل؟ څه ډالۍ دې ځان سره تحفه کې دې څه راوړل؟ اوس به ته وایې چې یاره خدای له به سړی څه یوسي. اوس په پیسو خدای څه کوي؟ یا میوه یو کریټ ته ولې یوړه نو خدای په میوو څه کوي؟ یا مثلا بل څه پیسې دي یوړې بل شی دي یوړه نو خدای پاک په هغې څه کوي؟ دا هر څه خو د خدای دی. وی تا ماله څه تحفه راوړه؟ وی خدایه هغه ډالۍ مې دله راوړې ده چې تا سره اړو شته دی نه، داسې څیز مې دله راوړی دی چې تا سره نشته. او یقینا چې چاله تحفه وړي هغه شی یوسه چې هغه هغه سره ني. اوس د هغه خپل د املوکو باغ دی او ته مولې یو کیلو املوک یوسې نو هغه وایي چې ما سره خپل ډېر دي زه په دې څه وکړم؟ هغه شی به وله وړی چې هله په تحفه او په ډالۍ کې چې هغه هغه سره ني نو خوشحاله به شي پې. وایي خدایه داسې شی مې دله راوړی دی چې هغه شی تا سره نشته. وی ښه محبوبه هغه څه شی دی چې ما سره نشته او تا راله راوړی دی؟ وی التحیات لله والصلوات والطیبات. خدای ما د عاجزي راوړې ده، زه ډېر زیات عاجز یم. خدای په خولې م ستا صفت او ستا ثنا کومه، په خپل بدن باندې خدای ستا صفت او ستا ثنا کوم، دا خپل سرم خدای تا ته په دې خاورو کې ایږدمه. د نبي علیه السلام د تندي مبارک نه بهترین تندی بل و نه، او دا به د خدای دربار کې کم ځای کې ایښوده په دې خاورو باندې. دا خپل سر او دا خپل بدن هم خدای تا ته سپلو د پیزار په دې ځای کې ایږدمه. الطیبات خدای دا خپل مال هم ستا په رضا ستا په لار کې خرچ کومه. د خولې عجزي، د بدن عجزي، د مال عجزي، خدای دا درې واړه تا سره نشته او ما دله راوړي دي. تلوي او ما دله عجزي راوړې ده. نو خدای پاک به څومره خوشحاله شو. وی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. ای زما پیغمبره پتا دې زما رحمتونه برکتونه او سلامتیا وي. اوس خدای پاک دا ونه وی چې دا عاجزي ماته نه ده قبوله. نه بالکل تا یو بهترینه تحفه راوړې ده. السلام علیک ایها النبی. ای پیغمبره زما ټوله سلامتیا دې پتا باندې وي. ورحمت الله وبرکاته او زما رحمتونه او برکتونه ټول دې پتا باندې نازل شي. ګوره پیغمبر علیه السلام څومره هوښیار دی. بیا نبی علیه السلام څه وایي؟ اوس خدای پاک خو تحفه پیغمبر علیه السلام یوړه او خدای پاک د هغې جواب ورکړه په رحمتونو او په برکتونو سره. نبی علیه السلام څه وایي؟ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے خدای تا خو په ما باندې رحمت نازل کو، خو زه ګورې یوازې نه ما سره امت هم شته. ګوره هلته هم سره د امت فکر ګورې شته. اوس مونږ چې ته
د پیغمبر علیه السلام خیال ساتلی دی؟ چرته نه. د نبی علیه السلام خیال ساتل څه دي؟ چې په هغه درود شریف ووایې او د پیغمبر علیه السلام طریقه د خپل وجود کې راولې. دې باندې موږ چېرته سوچ کړی چې موږ داسې کار وکړو چې پیغمبر علیه السلام خوشحاله شي؟ چرته هم نه. حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه د مرګ په وخت کې هم ګورې امت هېر نه دی، د معراج په وخت کې هم ته امت هېر نه دی. اوس دلته علما لیکي وی علینا دا معنا ده چې په مونږ دی د خدای سلامتی وعلى عباد الله الصالحین او د خدای په نیکانو بندگانو دی د خدای سلامتی. نو دا علینا مونږه د دې مونږه نه څوک مراد دی؟ دا عباد الله الصالحین نه خو نیکان مراد شو، صحابه شو، تابعین شو، علما شو، نیکان خلق. لیکن دا علینا نه څه مراد دی؟ نو علما جواب کوي محدثین حضرات وی د دې علینا کې ځان سره پیغمبر علیه السلام ګناهګار یو ځای کړل چې ما باندې خو خامخا سلام بلېږي، اوس دا ګناهګار راله ګورې خدایه پرې نه دی. السلام علینا، ای خدایه ما باندې او زما په ګناهګار امت باندې د ستا سلامتیا وي. وعلى عباد الله الصالحین، او خدای چې ستا کوم نیکان بندګان دي نو په هغې خپله سلامتیا نازله کړې. دا د نبي علیه السلام وینا. به هر صورت رونو د خدای دربار ته پیغمبر علیه السلام څه شی ځان سره یوړه؟ عاجزي ځان سره یوړله. که تم عاجزي ځان سره قبر ته یوسې او ځان عاجزه کې او کمزوره کې، یقینا ستانه کامیاب انسان بل نشته. او که ځان کې د لویي او کبر راوسته بس دا بیا د تبع نښه ده. زمونږ په هندوستان کې یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، حضرت ابو سعید رحمت الله علیه. دا ابو سعید صاحب رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی او دا د یو ډېر لوی بزرګ نوسی دی. د مشر خواجه صاحب چې کوم تیر شوی دی د هغې خواجه صاحب نوسی دی. دی چونکې د دې پیرانو او د علماو د نیکانو دا صاحبزادګان چې وي، دا نیکان خلک اولاد چې وي، نو دا ډېر داسې نیازبین لوی شوی وي، د چاړو پروا نه ساتي. دی یو ځل په لاره باندې روان دی. قاری طیب صاحب رحمت الله علیه په خطبات کې دا واقع لیکلی ده. وی په لاره باندې دی اوس روان دی، نو چېرته یو ښځه ده او هغې یو شکرۍ ډکه کړې ده. دا ښځه د عام دا ډیران میران چې کور نه راوباسي او بار یې غورځوي، هغې یو شکرۍ د ګندګۍ او د ډیران ډکه کړې ده او په لاره باندې روانه ده. دا حضرت ابو سعید خواجه ابو سعید رحمت الله علیه دی دغه وخت کې لا هلک دی، نوجوان دی، پروې نشته. د یو لوی پیر زوی دی، نوسی دی، هېڅ پروا نه ساتي. هغې ښځې چې هغه شکرۍ پورته کړې ده او په لاره باندې روانه ده، نو هغې هغه شکرۍ غورځولې ده. چې غورځولې ده نو د دې خواجه صاحب د دې نوسي ابو سعید صاحب خوا کې هغه ګندګي ټوله پرېوتې ده. د جامو لم څه دارې مارې څاڅکي ماسکي ورغلي دي او لږ یو پوټې وجود یې پلیت شوی دی. نو ده ورته غوسه شروع کړې ده هغه ښځې ته، ورته ویې شرمېږم نه چې ته دا شکرۍ غورځې، نو زما په جامو دې راوغورځوله، ما له دې وجود پلیت که، زما جامې دې پلیتې کړې، شرمېږم نه، تا له حیام نه درځي. هغه ښځه ورته څه وایي، هغه ډیران والا ښځه چې ډیران یې غورځو، وی ته ما ته وایې چې ته نه شرمېږې؟ وی ته نه شرمېږې چې تا د خپل پلار نیکه میراث خلکو ته پرېښوده، د پلار نیکه میراث د خلکو یوړو ته دغسې ګرځې. شرم او حیا تاله پکار ده چې ستا د پلار او د نیکه خو به هغه کور و چې لوی لوی علما او نیکان خلک به راتلل او دلته کې به ستا د پلار او د نیکه نه درسونه او سبقونه اخیستل، او نن د هغه کور ډاګه پروت دی. تاله حیا پکار ده. دا رونو حقیقت دی. زمونږ د وطن هم د لوی لوی علماو کورونه چې دي هغه نن د علم نه بلکل خالي پاتې شو. د لوی لوی بزرګانو او پیرانو کورونه هغه د علم او د تقوا او د بزرګۍ نه بلکل خالي پاتې شو. وی ته ما ته وایې چې حیا نه کوې، زما خو همدغه ډیران سره کار دی، زه یې جارو کوم او هغه ګندګي په اشکری کې واچوم او بار یې راوباسم او بار یې وغورځوم. دا خو زما خپل کار دی. که څوک رانه ځان ساتي ودې ساتي، که نه که چې څوک ځان نه ساتي نو پلیتېږي به ګنده کېږي به، ته به رانه ځان ساتې. او شرم او حیا تاله پکار ده چې ستا د پلار او د نیکه کور ته خو به د دنیا خلک راتلل او دلته کې به یې طریقې اخیستې او سبقونه به یې اخیستل او ذکرونه به او اذکار به او حدیث به او درسونه به او هغه کور ډاګه پروت نه ډو څوک راځي نه. بس دی ابو سعید دی خو نوجوان دی، کشر دی، بچی دی، کور ته لاړ. مور ته یې وی مورې یو تپوس ته نه کوم، یاره وی نن خو ما ته یوې ښځې یوې وینځ ډېر بې پیغور راکړه. وی د څه خبرې؟ وی ما له دا پیغور راکړه چې تا له حیا نه ده پکار چې
چې ته د خپل پلار نیکه هغه میراث حاصل کړې، نو زما د پلار نیکه څه میراث دی؟ مور ورته وایي بچې ستا د پلار نیکه میراث دا علم دی او دا طریقت دی او تصوف دی او دا ذکر و اذکار دی، دا میراث دی. وی دا به زه له چا نه حاصل کم؟ وی ستا د پلار خو ډېر زیات مریدان دي، خو په ټولو کې کامل مرید چې دی هغه خواجه نظام الدین صاحب دی بلخي. یو خواجه نظام الدین اولیاء بیل دی او خواجه نظام الدین بلخي دا د بلخ د علاقې یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. وی دا نن سبا ستا د پلار یو ډېر لوی عظیم مرید دی او ډېر نیک سړی دی. نو یې که ته د خپل پلار نیکه میراث حاصلول غواړې نو خواجه نظام الدین بلخي له لاړ شه. ده وی دا خو ډېره اسانه خبره ده. زه مور یې لاړم ورپسې، اوس نوجوان دی هلک دی، د پلار نیکه میراث حاصلو. دې څنګه لاړ خواجه نظام الدین بلخي له، هغه ته چا الوی چې د هندوستان د خواجه صاحب خواجه باقی بالله صاحب د هغه زوی نوسې راغلی دی. بس هغه فوراً اخو د هغه استازو د هغه پیرو فوراً پاڅېده، مریدانو ته وی اله شابه قافله کې د ما د پیر صاحب نوسې را روان دی. او یقینا د خپل استاز د زوی یا د خپل استاز د نوسي یا د خپل استاز د بچو به ډېر لوی قدر کوي، د خپل جومات د امام د اولاد به هم قدر کوي. موږ دارالعلوم حقانیه کې کوړي کې سبق وی مولانا انظر شاه صاحب راغلی. انظر شاه صاحب د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه زوی دی. هغه تقریر کو وی زما د پلار کټ شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی او ډېر لوی علامه ډېر لوی عالم. وی زما د پلار کټ په کوټه کې پروت دی، نو شریعت طریقه دا چې سړی د شپې سملی نو سنتو مطابق دی سملی، او د سنتو مطابق ملاسته دا چې سر به دې خوا کړي ته تاسو سویل وایه که کم طرف وته شمال ته، او خپې به دې جنوب ته کړي، نو په دې ښي طرف به پرېوځي چې دا مخې قبلې ته راشي، لکه دا چې مړي څنګه ښخوی. نو زما د پلار د کټ خپې دې خوا مشرق ته وې نور خاته ته وې او سر یې نور پرېواته ته و. نو ما د مور نه تپوس وکړو چې مورې زما د پلار دا کټ ولې د شریعت نه خلاف پروت دی؟ خپې یې نور خاته ته دي او سر یې قبلې ته دی، د شریعت برابر سنت ناسته خدا را چې خپې یې دې خوا شي او سر دې طرف ته شي او پخې طرف سم دی نو قبلې ته به یې مخ راشي. وی مور مې راته وویل چې بچې ما چې ستا پلار له کټ سمو نو لومبۍ مو ته دقسې کټ سم کړ چې خپې به یې داسې شي. وی چې دې راغی نو ما ته چې ما د کټ دا خپې دې بل طرف ته کړه. وی ما ورته چې صاحب دا ولې دا خو د سنتو نه خلاف جوړېږي. وی ما ته وی چې نه خیر د سنتو نه خلاف که جوړېږي خیر د څه واجب نه دي خامخا، خو دې طرف ته خپې ځکه نه کوم چې زما د استاز کور دې طرف ته دی، دې خوا زما د استاز کور دی. نو زمونږ بزرګانو به د استاز کور ته د کټ خپې نه کولې. نن سبا تاسو د خپلو استادانو اولاد او بچي په کنځلو ورته نه ستړی کېږئ. د عالم د اولاد او د هغې د بچو به ډېر لوی قدر کوي. په دې خیال چې دا ماته د دین ښودلی دی. نو به هر صورت خواجه نظام الدین بلخي رحمت الله علیه چې کله خبر شو چې زما د استاد او زما د پیر نوسې راغلی دی نو فوراً پاسې مریدان یې ځان سره پاسول. وی هله قافله کې زما د استاد نوسې را روان دی او د بلخ د علاقې وزیران او بادشاه هم ورسره پاسېدل. ولې لکه او حالانکې دا نوسې بالغ دی خو لکه دغه نه دی څه ډېر لوی سړی او داسې د ډېر عمر سړی هم نه دی. بادشاه هم شو، اخو نیکان خلق وزیران هم شو، د سلطنت خلق هم شو. قافلې له مخې له ورلل چې ورلل څنګه قافله راله نو دا شاه ابو سعید صاحب رحمت الله علیه نوجوان دی اوس په خپل اس باندې سور دی. تپوس یې وکړه وی ابو سعید پکې کم یو دی؟ وی دا هلک دی. نو خواجه نظام الدین بلخي رحمت الله علیه ورغی او د هغه د اس واګې یې ونیولې. هغه په اس باندې سور دی او د اس واګې یې ونیولې. هغه خواجه نظام الدین رحمت الله علیه په زړه کې سوچ وکړه چې یاره د دې سړي په دې وجود کې او په دې دماغو کې کبر او لویي پرته ده، ځکه چې هغې وینځې ورباندې ډېران وروغورځوه ده کې دونه لویه نشه راله. د دې علاج وله پکار دی چې کم قابل ډاکټر یې که نه ابه درنه تپوس وکړي څه بیمار یې، نو که ته وایې چې زما خېټه خوږېږي نو سرخوږي دارو به نه درکوي، ابه د خېټې درد دارو درکوي. او که ته ورته وایې چې سر مې خوږېږي نه به د سرخوږي دارو درکوي او بیا د دستونو دارو درله نه درکوي. نو خواجه نظام الدین اولیاء ګوره د صوفیه دا مشران چې دي که نه د دې مقصد دا چې د خلکو اصلاح وکړي. یو سړي ته وګوري چې د کې څه کمې دي نو چې هغه کمې وله پوره کړي. د پیر دا مقصد نه دی چې ګنې یاره خلک به بس دا پیسې به راوړو، شکرانې به راوړو، چرګان او چیري به راوړو او بدې به حلالې او درست به یې جوړ کړي.
نه د پیر مقصد دا دی چې دی د خپلو مریدانو او د عوامو اصلاح کې دین ورته وښیي، په دین باندې ور برابر کی، ځکه ورته مرشد وای. مرشد عربي لفظ ارشاد د دې مصدر دی. ارشاد بل ته نیغه لار ښودل، تی په شریعت په ور برابره. د مرشد دا مقصد دی د پیر. ورته وی ښه بچې دی له راغلی وی او نو دا خو به ډېر ګران کار دی دا میراث اخیستل، دا خو په اسانه نه کېږي. وی صاحب هر څنګه ګران کار چې دی ما مې د خپلې مور نه اجازت غوښتی دی، بلکل ما ته حکم کوه. وی ښه داسې وکړه چې کېنو چې د ما دا څومره میلمانه راځي د هغوی سپلی برابره وه، پیزار کې کېنه سپلی چې دوی وباسي ورته برابره وه، دا ستا ډیوټي شوه. وی ډېره ښه ده. لګیا و سپلی به یې برابرولې، مریدان به تلل راتلل به دی به همدقه ځای کې ډیوټۍ ته ناست و سپلی برابرولې. یا خو یې دونه وله عزت وکړه چې د اس واګې وله نیولي دي. اوس یا چې هغه میراث حاصلول غواړي او بزرګي ځان کې پیدا کول غواړي، وی اوس دا بزرګي په دې نه پیدا کېږي، ګدی نه د پاسه بس میلمستیا دې ختمه شوه. د لنګر ډوډۍ به خوري، مریدانو سره به یو ځای ناسته پاسته کې، دغه پیزار به خلکو ته سمې. غریب ناست او پیزار سمې. چې څه موده تېره شوه، یو وینځې ته یې وی داسې کار وکړه چې یو ښکری ډکه کا، ځمکه جارو که او ګندګي پکې را یو ځای کا او ښکری ډکه کا او وشره د ابوسعید دې خوا کې وغورځوه. ګورو چې د ده بیماري لر شوې ده او که نه ده لر شوې، خو د پاسه پې دویم دریم چت کې ودرېږه نو د پاسه پې را وغورځوه. وینځ ښکاري اوچته کړه او د بره نه یې پرې راوغورځوله. چې را ویې غورځولو ته داسې بره وکتل نو دې ورته څه وایي، یاره ارمان وی مسافر یې منو بلخ کې هندستان کې به نه وي چې په دې سر کې مې د لوبس کلی وي. ښه ګوره غصه والا ورله مسافر یم څه درته ویل، تا ایله بله ښکاری په ما راغورځولې ده. هغې غږ ونه کړ. راغې خواجه نظام الدین صاحب له وی څه یې درته ووی؟ وی صاحب خو ډېر سخت غصه شو، خله چې لاندې نو مګني شاید کې را باندې غزار هم لا کړی. وی راته وی که د هندوستان کې دا لوبه کړې مازغه به مې در نه ایستي و، ښه ستا کپره کې به مې اوبس کلی وی. وی ښه معلومېږي دا چې بیماري نور هم زیاته شوې ده، علاج یې لا پوره نه دی شوی. را ویې غوښت وی دې خوا راشه. وی څه ډیوټي دی وه؟ وی صاحب خلکو ته مې سپلی برابرولې. وی سپلی دې م خلکو ته برابرولې، خو دا مهرباني وکړه چې د اودسماتې لوټې وړې وړې کوه، ستا دې نه پس دا ډیوټي ولګېدله. لوټې چې خلک راوړي هغه به وړې وړې کې، او چې څوک اودس ماتوي نو هغه له به لاس کې یوه لوټه ورکوي. وی ښه صاحب ډیوټي د هغې نه هم سخته شوه، دماغونه وله کبر او نشه وباسي. پرې چې اودس ماتي سره تعلق پیدا کړم چې دا بین پې لګي چې دا نشه تې وځي. لګیا د صاحب اوس لوټې وړې وړې کوي، او کم بابا چې راځي د هغه لوټې دا جتې بابا اودس ماتی او دا لوټه واله، بل بابا راځي اودس ماتی ورېږه بابا دا لوټه لږه غټه چې دله یې وړه کړم دا لوټه واله. غریب لګیا دی څو میاشتې دغه خدمت هم وکړو. چې دغه خدمت یې ورله وکړو، ځان سره یو ځل په ښکار روان کړی و. نو چې دې ښکار له ته شیخ نظام الدین رحمت الله علیه نو ده ته یې وی دی د پیر دې زوی ته ابو سعید ته وی ته به دا چل وکړې چې د ما د اس دا واګې به نیسې، زما اس چې منډه وي ته به م ورسره منډه وی. نو اس سره څوک منډې والی شي؟ اس سره منډې تل ډېسان کار خو نه دی، دی په اس باندې سور دی، او چې اس منډه کي د واګې کلکې نیون دی را پرېوځي، یو څو سانټۍ پې ووړي او ته بیا اس ودرې وی راشه که نه منډه نه شي والی شا به ونیسه دا واګې. نو بیا پې واګې ونیولې، نو بیا منډې منډې نو چې اس دې تېر شي نو دې غریب بیا اس یې نیولي د باندې بیا یو څو سانټۍ ووړي. د شپې د خپل پیر خواجه صاحب مشر خواجه صاحب په خوب کې ولیده، ورته وی ګوره وی تاله چې ما دا ولایت درکو نو دومره سختي مې سره کړې وه چې د ما د یونیورسټي سره ته دومره سختي کې، دومره زیاتې تا سره ما کړې چې ته د ما د یونیورسټي سره دومره زیاتې کې. خیر دې میراث وله ورکړه، خو لږه یو پوټۍ ګزاره ورسره وکړه. نو چې سار را پاسېده ورته وی زه بچې نور کار کې را سره منډې مه وه، خو خپله ډیوټي دې برابر کوه، هغه لوټې وړې وړې کوه. او لنګر کې اعلان وکړو وی اوسه پورې به ده تازه ډوډۍ خوړه، وی اوس د درېیمې څلورمې ورځې ډوډۍ وله ورکوئ، بلکل اوچه ډوډۍ چې دی په اوبو کې نرمۍ او هغې سره خپله ګزاره کوي. چې څه موده تېره شو نو بیا وینځې ته وی ځکه نه ورشه، وی یو ښکری ډکه کړه او د پاسه یې پې ور وغورځوه. وینځې بیا د ګندګۍ ښکری ډکه کړه او ورغې د پاسه یې پې ور وغورځوله. چې ګندګي پې د پاس سینګ ور وغورځوله ده ورته داسې بره وکتل، یاره وی دا ګندګي زما نه ډېره زیاته ښه ده، وی نور پې لګېدلی دی، وی بین خو نه کوي که نه، او زما په خېټه چې کومه ګندګي پرته ده وی چې دا زما د وجود نه وځي نو ډېر څښا بین کوي، ما نه دا ګندګي ښه ده. او وینځه راله خواجه صاحب ته وی خواجه نظام الدین بلخي ته ورته وی څه چل دی وکړه؟ وی هغه باندې خو چې ما کله ګندګي ور وغورځوله نو وی ما ته یې وی چې دا ګندګي زما نه ډېره ښه ده، دا خو نور او هوا والې ده اوچه شوې ده،
او زما په ګېډه کې چې کومه ګندګي پرته ده نو هغه د دې نه څښاب بوی کوي. وی خوس ورته اواز کې نور یې وسته، وی باس اوس تا د خپل نیکه میراث په لاس کې واغېسته، اوس ته کامیابې. اوسه پورې دې په دې سر کې نشه پرته وه، هغه د صاحبزادګۍ هغه چې د پیرو د زویوالی هغه نشه دې په دې سر کې پرته وه، اوس درنه هغه نشه ووتله، بس اوس ته کامیاب. دا حقیقت دی رونو. که یو سړي دا سوچ وکړو چېرې زه پیدا د څه نه یم، زما حقیقت څه دی، نو بس ده کې یقین وکړه که دومره کبر او لویي پیدا شي. لیکن دا مونږ خلکو سره چې د یو 5 روپۍ شوي وي، لغوی دولت ورسره شوي، یو بنګلګۍ چېته شوي، دا یو موټرګي ورسره وي، شی به په ځان باندې نه پوهېږي. انسان خو ورته بلکل د سړي زوی نه ښکاري. په لاره کې یو سړی چې د مسافر رواني یا یو سړی مسلمان په جومات کې مونځ کوي، پروا پې نه ساتي. وی داسې چې په خپل کبر او په خپل دولت باندې چې ډېر کم غرور کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې روان دی د مکې مکرمې په زندګۍ کې، او د پیغمبر علیه السلام به دا طریقه وه چې هر چاته به د دین دعوت ورکوم. لکه لومبۍ زمانه وه، په لاره باندې روان دی چې کم سړی لار کې مخې له ورځي نو دا آواز ورته کوي، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلق دا کلمه وایه چې لا اله الا الله. د کلمې معنا څه ده؟ چې د عبادت لایق بغیر د خدای نه بل څوک نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. وی دا کلمه وایه تفلحوا، کامیاب بش. خوا کې ورپسې ابو جهل روان دی. ابو جهل به د ځمکې نه خاورې راغشتې او د پیغمبر علیه السلام په دې سر مبارک به یې غورځولې د کبر نه، او دا آواز به یې کو، یا ایها الناس لا یغرنکم هذا الرجل عن دینکم. پام کوئ ګورې دا سړی د خپل دین نه ګورې وانړئ. دا هغه کې هغه کبر او لویي. نو کله چې خدای پاک د بدر غزا جوړه کړه، مجاهدین بدر له لاړل، نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راوی دی، د حدیث بخاری کې دا حدیث شته. وی زه ولاړم، وی یو طرف ته رانه یو ماشوم بچی ولاړ دی او بل طرف ته هم رانه یو ماشوم بچی ولاړ دی. وی صفونه تیار کړل پیغمبر علیه السلام. وی ما چې د دواړو ماشومانو ته وکتل، وی په زړه کې مې یو پوټی لږ هیبت پیدا و چې خدایه په جنګ کې خو سړی په ملګري باندې ډاډي، او دا خو زه د 2 ماشومانو منځ کې ګیر شو. وی دې کې د یو ماشوم په ما نوکار ولګوله. وی چې ما ورته وکتل نو ما ته اشاره وکړه، وی سر مې ورښکته کړه چې بچې څه وی؟ وی ما ته وی چې کاکاجي ابو جهل پیژنې؟ وی ما ورته وی چې بچې ته پې څه کوې؟ دا ماشوم د انصارو چې دا ابو جهل خو د مکې مکرمې او دا ماشوم د مدینې منورې و، ابو جهل یې چېرته نه ولیدې. وی یاره ما اورېدلي دي چې زمونږ د پیغمبر پسې ډېرې ستغې سپورې وی. ارمان که ما له خدای په ګوتو راکړه چې دا توره پې وګورم. خو ما ته وی چې بابا ګورې کاکاجي ګورې دا بل رور مې سره خوا کې ولاړ دی چې دې خبر نه کې. وی بس اړه مې لږ ډاډ شو. وی دې وخت کې هغه بل ماشوم را باندې داسې نوکاره ولګوله. وی ما ته داسې اشاره وکړه، سر مې ورښکته کړ. وی ما ته کاکاجي ابو جهل پیژنې؟ وی ما چې ته پې څه کوې؟ یاره وی زمونږ پیغمبر علیه السلام پسې ډېرې ستغې سپورې وی، او ارمان که په ګوتو راغې دا خپله توره به پې ګورم. وی چې د هغه خبره مې واورېده، وی اړه مې نورم ډاډ شو. وی دې کې ابو جهل بار ته راووت. چې راووت دا صفونه د خپل لښکر برابرول. وی ما ورته اشاره وکړه چې بچې هغه مخامخ صفونه چې نیغی که نه دا خبیث د ابو جهل دی. وی دواړو پې ور شغله کړه. وی چې دواړه ورلل په تورې پې غزارونه وکړل، ابو جهل یې لاندې راوغورځه. بیا دې منډې وی لګیا دي جهاد کوي. چې کله جهاد ختم شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه. صحابه ته وی یاره تاسو لږ معلومات وکړئ چې هغه ابو جهل خبیث څه شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي، وی مې چې صاحب زه دله خبر راوړم. وی لاړم قیدي هغه مړي مې اړول راړول او یا کافران مردار شوي. وی دې کې مې د ابو جهل لاش پیدا کړ. وی لږه لږه سا پکې وه، خو د لقیدو خو نو لاس پې نه شوې رقولې، خو لږه لږه معمولي سا پکې وه. وی ورنږدې شوم. وی زه ماشوم وم او د ابو جهل ما نه په ماشوموالي یو څپې اړیستې وه. وی مې چې راشه د دې بابا نه خو دا خپل بدل وسواله. وی وروچت شوم او په دې سینه مې ور یو څو ټوپونه ووال. وی ما ته وی چې ته څوک یې؟ د پلان کې زویه. وی کنځلې راته وکړل، د مور کنځلې راته وکړل. وی ما ته چې ته ډېرې مه کوه،
زه عبدالله ابن مسعود هغه قسم چې هغه پلانکي ځای کې دې سپېړه را کړې وه، ګوره د دې قبر ته اوس ګوره کنه. وی ما ته وایي چې ښه دومره غټه سینه به د بل چا چې ته لیدي لکه زما دا سینه چې ده، ګوره دې قبر ته اوس ګوره. وی ما ورته وایي چې سینه مې نه پرېږده او سر ده نه پرې کوم، او پیغمبر علیه السلام لیوړو. وی ما ته وایي چې ښه نو سر را نه پرې کې، نو دې سینې سره یې نږدې پرې که چې دا اوږد سټ مې لږ اوږد دي د نورو مړو نه، لکه نورو خلکو نه هم سرونه پرې کې او زما نه به هم پرې کې، نو چې زما سر په نورو سرونو کې ناست دي نو د سردار سر به ښکاري. دی دویم قبر شو. وی ما ورته چې بلکل دا ارمان دله پوره کوم، سر به دنه اوږد پرې کم، خو دا تپوس دنه کوم چې د پیغمبر علیه السلام متعلق د څه خیال دی. اوس خو هسې مرې که د ساده نه خېږي، څه خیال دی دی؟ وی ما ته په جواب کې وی چې کم وخت کې د پیغمبر علیه السلام نوم یې واغېسته او وی په لات او په عزه او په منات په خپلو بوتانو یې راته قسمه مه خوړه چې ما دې په دې خپلو خدایانو قسم چې پیغمبر علیه السلام کم وخت د نبوت دعوه وکړه او هغه وخت مې څومره بغض و ورسره او زما څومره بدي شو، نن مې هغمره بدي شي. دی بیا القبر وکړه. وی بس سر مې ترې پرې که په هغه ځای کې او پیغمبر علیه السلام له مې راوړه چې هذا رأس عدو الله ابي جهل، ای د خدای پیغمبره دا د خدای د دشمن د ابو جهل سر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی الحمدلله، تاسو هم ټولو وایه الحمدلله، د خدای ثنا او د خدای حمد یې پې ادا کړه. ګوره ابو جهل دقې مقام ته خدای پاک ورسو، کافر د دنیا نه لاړ او جهنم یې ځای شو. دا ولې رونو قبر و پکې او مقابل کې حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، دا فقیران صحابه کرام بے وطن رنگونه او شکلونه تورو او غریبانان مسافر فقیرانو، لیکن چې هغوی کې کبر نو عاجزي پکې وه نو خدای پاک هغوی له څومره لوی لوی مقامات ورکړه. لویه خبره دا ده چې په ځان کې به عاجزي پیدا کړي او په ځان کې به کبر او لویي نه پیدا کړي او هر وخت به خدای پاک د سر به سجود دی چې خدای پاکه زما دا سر تا پیدا کړی دی، زما دا وجود تا پیدا کړی دی او خدای چې ته ما سره څه کوې نو ما سره کولی شي. زه هر څیز کې تا ته محتاج یم. دا جون رونو مونږ له چا را کړی دی؟ جواب لږ را کړی رانه الله. دا مال چا در کړی دی؟ د عزت چا در کړی دی؟ دا رزق څوک در کوي؟ دا مرګ څوک در کوي؟ بیماری څوک راولي؟ او د بیماری نه وروسته جوړونکی څوک دی؟ نو چې هر کله دومره لوی ذات او لوی قادر مطلق خدای شته او زه ډېر کمزور یم، هر څیز کې الله ته محتاج یم، نو بیا د خدای پاک د سر ولې ښکته نه کړم؟ اوس الله ذوالجلال څه فرمایي؟ حدیث قدسی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک یو ځل ووایي چې الله، یو ځل یو سړی اواز وکړي الله، تاسو هم اواز وکړئ الله، یو ځل یو سړی اواز وکړي الله، نو خدای پاک درې ځله وایي ولې بنده ولې بنده ولې بنده، درې ځله ته رب العالمین اواز کوي ولې بنده سوی ولې بنده سوی ولې بنده سوی. دومره خدای پاک د انسان په دې عاجزۍ او په دې اواز باندې خوشحالېږي او چې کبر دی وکړه د خدای په دربار کې او لویي دې په ځان کې پیدا کړه، یقین وکړه دنیا کې خو به درته لویي وکړي لیکن خدای له به یو ځل ورځې او که به نه ورځې د هغه لویه به دنه خدای پاک انتقام اخلي. رونو نو ځان کې به عاجزي پیدا کړئ. منها خلقناکم وفیها نعیدکم. دویمه خبره څه ده؟ اوس عاجزي پس پیدا کېږي، خدای ته به ځان نږدې کړئ. د خدای عبادت به وکړي، مونځ به وکړي، نیک عمل به کوې، دا د عاجزۍ نښه ده. که ته دا خپل مونځ او د اودس کوې او دا سر دی خدای پاک ته په دې ځمکه لګې، دا د عاجزۍ لویه نښه ده. قرآن حکیم کې الله فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى، وی که ښځه وي او که نارینه وي او که سړی وي او د نیک عمل وکړو. د عمل نیک څه شی دی؟ د خدای په دربار کې عاجزي ده. د خدای په دربار کې عاجزي وکړو او نیک عمل یې وکړو، نو الله فرمایي فلنحینه حیاتا طیبة، دنیا کې به موله ښکلی ژوند ورکم، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، او قیامت کې به ولې د خپل عمل په وجه باندې ډېر ښکلی او ډېر مزیدار اجر او ثواب ورکم. دا د ښه عمل د خدای په دربار کې چې د لمونځ کې دا د عاجزۍ نښه ده. که ته مال د خدای په حکم ورکې، الله وایي مال ورکه، دا هم د عاجزۍ نښه ده. که تا ځان کې لویي پیدا که څوک 2 روپۍ هم چاله نه ورکوي. که ته روژه نیسې د سهار نه تر دا ماښامه پورې اوبه دې په ځان بندې کړې دي، په ځان باندې ډوډۍ دې بنده کړې ده،
په ځان د خواهشات بند کړي دي خو د خدای نه یریږي پړه کې د خدای یره ده نورونو پړه کې به د خدای یره پیدا کې او د خدای د یرې سره سره په دې زړه کې به یو مضبوطه توبه مراولې چې سړی پړه کې یره راشي دی به خامخا په ګناه ستومانه کېږي کم سړی چې د خدای نه یریږي په ګناه به ستومانه او کم سړی چې د خدای نه نه یریږي پړه کې یره نه د هغه د ګناه ستومانتیا نه مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو خبره لیکلې ده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی عمر فاروق رضی الله عنه په لاره باندې روان دی د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې خو اسلامي نظام خو پوره سخت او په معمولی خبره باندې به کلکه مضبوطه سزا ورکوله لکه د خدای یاره پرته وه په لاره باندې روان دی یو سړی د یو یهودي د کوره راووته یو مسلمان او هغې مسلمان سره په لاس کې د شرابو بوتل دی د سړي چې څنګه بوتل راوویسته عمر فاروق رضی الله عنه چې ورته وکتل نه خو په پوه شو چې شراب یې راوویستل سړی هم پوه شو چې را باندې عمر فاروق هم پوه شوی دی نو هغه د شرابو بوتل راواخیست او څادر کې تو او څادر یې زر په دې ترخ کې ونیو چې یا خدایه وړه کې اوس وایي چې خدایه که بل څوک را باندې پېښ شوی نو بیا هم څه توبه موبه معافي به مې ترې غوښتې نو اوس عمر فاروق سره څه کې خدای دې رحم وکړي امیرالمؤمنین په خپله ولیدم عمر فاروق رضی الله عنه ورګړندې چې ورګړندې سړی یې کلک ورورې کم دی نه راووتی څه دې کول دلته وایي چې لږ کار نو وایي دا ترخ کې دې څه دي بس هغه غریب پړه چېدو شو وایي صاحب دا څادر دی که نه وایي څادر کې څه دي وایي جي بوتل دی پکې وی بوتل کې څه دي وی پی دي پکې ګورو دروغجن سړي د خو چلونه هم ډېر ورځي که په معمولي خبره موږ څومره دروغ وایو حالانکې دروغجن دا د خدای دشمن دی او د خدای لعنت پرې ورېږي خدای مې دروغ ونه وساتي وی دې کې بوتل دی بوتل کې څه دي وی پی دي پکې نو وی پی بوتل خلک لاس کې نیسي او که خلک یې په څادر کې منډي وی چې ګرم دي که نه ګورو زه دا شیطان داسې چلونه ورته ښایي وی چې دا ګرم دي دا پی بوتل ګرم دی ځکه مې څادر کې ومنډه او ترخ کې وي ته وباسه اوس غریب څادر رو رو دغه کوي هلته لاسونه یې هم رپېږي چې دې کې خو شراب دي په بوتل کې او ما خو چې دا پی دي اوس به څه کېږي لاسونه یې رپي خو چې بوتل یې سینګو ته یوړل ډش شو چې بوتل ته لاندې پرېوت چې پرېوت سینګ بوتل مات شو او صاحب بړاسونه ته خېږي او پی ته روان شو بوتلونه پی بهږي او بړاس ته خېږي عمر فاروق رضی الله عنه چې ورته وکتل پی دي پکې لاس نه یې کلک ونیوه وی سړي داسې کار چې دا معاف خو معاف شي بس معاف یې اوس اسم درته نه ویم رښتیا راته وایه ما خو چې ته ولیدې د دې سړي د یهودي د کور نه راووتې نو تا سره شرابو بوتلو پکې لرې دی نه شراب ښکارېدل دا خو د پیو بوتل دی او بړاس د خېجي ګرم دی دا ولې وی صاحب معاف یم وی بلکل دلته مې شراب واغېستل خو چې ته مې ولیدم پړه کې مې ډېره لویه یاره راغله وی ما وی چې یا خدایه پرده را باندې واچېده نن نه پس مې توبه ده که د شرابو کار مې وکړ اوس مې معاف کا بیا به شرابو له ګوتې م نه وروړم دا د هغه توبې برکت دی صاحب عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي مولانا روم صاحب لیکي ورته وایي یاره دا خواړو څه لویه خبره نه ده چې خدای پاک شراب په پای وبدل ځکه شراب هم بیدون کې شی دی سیال شی دی او پی هم سیال بیدون کې شی دی دا خو بعیده خبره نه ده لیکن د تعجب خبره دا ده چې دا شراب خو یخ او پی ګرم دي نو ستا په دې ترخ کې دا پی دا ګرم چا کړی دارونو د هغې توبې برکت دی خدای پاک ته د زړه د حضور نه توبه وباسه چې خدای پاکه که ما هر څومره ګناهونه کړي نو خدایه ستا نه زیات بخونکې بل څوک نشته دا حقیقت دی زه بیت الله خوا کې ولاړ د میزاب رحمت لاندې په حتویم کې یوې ښځې توبه ستا او هغه الفاظ مې ډېر زیات خوښ شو او د هغې نه پس نن هم زه په دعا کې هغه الفاظ ویم یو ښځه وه د انډونیشیا مشره ښځه وه او د بیت الله خوا کې ولاړه وه خدای پاک تاسو ثبوت لیکي د میزاب رحمت لاندې او هغې به کله دا یو مخ د بیت الله په دې ګټو پورې مګو او کله به دا بل مخ د بیت الله په دې ګټو پورې مګو او جړلې نو هلته کې سړی په نمبر ولاړ چې یو کس دې خوا شي نو بیا بل ور مخکې شي زه ولاړم نو هغې ښځې هغه انډونیشیا والا عربی کې یو لفظ وي یو ټکې وي او جړلې وی اللهم بدل سیئاتی حسنات اے خدایا زما گناهونه په نیکو باندې بدل کې دا دعا کوله یاره ما وی ډېره زیاته هوښیاره ښځه اللهم بدل سیئاتی حسنات خدایا زما گناهونه په نیکو باندې بدل کې دا بهترین سوال دی دې نه ښه سوال بل نشته یعنی اقرار دې مو چې خدای زه ډېر ګناهګار یم نن نه پس زم په دعا کې دا دعا مې شامل کړې ده چې خدای ډېر ګناهګار یم نو خدای ګناهونه خو مې بخې خدا ګناهونه راله په نیکو باندې بدل کا نو مونږ خلقو چې د خدای نه سوال کوو توبه وباسو نو د دولت نه بغیر د مونږ بل ټکي په خوله کې نه
خدای چې پیسې راکې، دولت راکې، کارخانه راکې، پټې راکې، بس دقه زمونږ سوال دی. لږ آخرت ته پاره هم سوال وکړي. زما یو ملګري ما له راغی بیت الله شریف کې، زمونږ د کمرې ملګری ما د کلي ملګری دی، خاندلې. ما ولې وی یو ناشنا ټوقه مې ولیدله، وی دا ملتزم سره د بیت الله خوا کې د دعا د قبلېدو د هغې نه بهترین ځای بل نشته. علما لیکي چې اسمان لاندې د ځمکې د پاسه د هغې نه بهترین ځای بل نشته. د دروازې مبارکې د بیت الله او د حجر اسود خوا کې یو ځای دی، یو پنجابی دی او لګیا دی اوس هغه دعا کوي، او زی خوا کې شاته ولاړ، نو هغه اوس اردو کې لګیا دی چې اے الله، اے رب العالمین، اے پروردگار. اوس د خدای پاک صفتونه کوي او کوي او جاړي. وی زم ولاړ یم چې دا سړی خو ډېر زیات پریشانه دی، او چې دې دعا کوي نو که خیر زه به ورباندې امین ویم. اوس هغه لګیا دی او د عاجزي کوي، د خدای صفتونه کوي او تعریفونه کوي. لا دعا نه شروع کړي، خو اول د خدای صفتونه وجاړي. نو چې دا کله دا صفتونه د خدای ختم کړل، نو آخره کې وی اے اللہ تو بڑا مہربان، اے اللہ مجھے خوبصورت بیوی عطا فرما. دې مخله مې سه پیړه ورکړه چې خدای دې بې خوباسه دا د خوبصورت بیوي ځای دی چې دلته کې د خدای نه ښځه غواړې، کمبخته جنت دې وغواړه. نو دعا هم چې د خدای نه غواړې، لږ غوندې د خدای نه جنت وغواړه، لږ غوندې د خدای نه د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړه. زمونږ بسي که استاد ته لاړ شو دعا ته غواړو، مولانا صاحب له لاړ شو، یاره استاد جي دعا راته وکړه، موږ څه وایو؟ یاره استاد زوی مې امتحان ورکړي، دعا وکړه چې خدای پاک یې پاس کړي، خدای دغه اړو پاس نه کړي. چلو دعا د پاکستان اسمان ته به وخوري چې پاس شي. دا وغواړه چې زوی مې خدای نیک عمل او صالح کړي، دا وغواړه چې زوی مې خدای پاک منځګزاره کړي. دا دعا د خدای پاک نه وغواړه. یاره استاد دا دعا راته وکړه، مقدمه مې ده چې هغه مقدمه کې مې خدای، اوس موږ هم چې دا تپوس نه کوو چې په مقدمه کې ته په حق یې او که په جایز یې او که په ناجایز یې، موږ هم وایو دا خدای پاک دې په دې مقدمه کې کامیاب کا. وروڼو دا څیزونه پرېږده وه، خدای ته ځان ټیک ته د دنیا حصول هم د خدای پاک نه غواړه. د فقر د جون نم پیغمبر علیه السلام امان او پناه غوښتې ده. نیک مال هم د خدای نه غواړه، خو حلال مال غواړه، خو د ټولو نه مخکې د آخرت د برابروالي سوال د خدای نه کوه. نو به هر صورت وروڼو دا نیکان خلک دي او ښه خلک دي چې د خپل مرده په یاد کې دي، دا کال په کال دا یو پروګرام جوړوي. دا د انسان د نیکوالي وجه ده. ولې چې دا ما کمې خبرې وکړې ما له هم خدای اجر راکړي، تاسو له به هم درکړي، او چې دا پروګرام یې جوړ کړی د دې ټولو ثواب به خدای دله هم ورکړي، د دې ټولو برابر ثواب. او بیا دې نه هم خبر شوم چې د یو ماشومې پکې سار له د قرآن حکیم ختم هم دی. دا یو ډېره لویه خبره ده. دا د خدای د دین سره هغه محبت او د مینې اظهار دی. ځکه د قرآن حکیم په ختم او په قرآن حکیم چې انسان خوشحالي کوي، ادې نه غټه خوشحالي بله نشته نه. نو خدای پاک دې دا پروګرام ورته بختور کړي، او د ماسخوتن انشاءالله د مانځه وخت غالبا، ځکه د ماسخوتن متعلق دا یو دیني مسله واورئ. ډېر خلک د مانځه دا بانګونه د وخت نه مخکې وایي. ګورئ ښه، کم از کم ټیم د ګړی په ټیم چې تاسو ته زه ووایم د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې 1 غنټه او 20 منټه پکار دی. کم از کم 1 غنټه او 20 منټه. د غروب زمونږ د ماښام د بانګ یو 15 منټه مخکې تقریبا کېږي. نو د غروب او د ماسخوتن د بانګ مخکې کم از کم 1 غنټه 20 منټه یا 1 غنټه 15 منټه هم که څوک وکړي، خو د هغې نه مخکې د ماسخوتن بانګ نه دی ویل پکار. عام خلک د ماسخوتن بانګونه د ماښام په وخت کې وایي او مونځ هم مخکې کوي. زما په خیال چې نن سبا ماښام بانګ څه وخت وایي؟ 20 منټه د پاسه وایي. نو چې 20 منټه د پاسه بانګ وایي، نو غالبا 15 منټه د پاسه به نور به پرېوځي. نو کم از کم په کم یا 20 منټه کم په و بانګ ویل پکار دی. د 20 منټه کم نه مخکې بانګ اړویل نه دي پکار. نن سبا دا ټیپ دی. مولانا شریف علي رحمت الله علیه په بوادر او نوادر کې ډېر لوی تحقیق کړی دی، او فتاوا کې هم ډېر لوی تحقیق کړی دی. دا هم ګورې ما راته احتیاطي ووې، دا هم په هغو ورځو کې چې کمې ورځې ګورې لنډې وي، او چې اوږدې ورځې شي بیا به د دې نه هم زیاته فاصله ساتئ. دا کم اندازه ده. نو به هر صورت غالبا دا چې د ماسخوتن وخت هم داخل دی، او زمونږ مشر د علاقې حضرت مولانا احمد علی جان صاحب هغې هم تشریف راوړی دی، هغې به هم د مانځه نه پس انشاءالله بیان کوي. زه به دې باندې اکتفا وکړم. خدای پاک دې د دې دا ماشومه چې کومه وفات ته د هغې د هغه عام په عوض کې دې خدای وله نورې خوشحالۍ ورکړي، او د دې دا چې کوم پروګرامونه جوړوي خدای پاک دې رور له او د دې ټولو رشته دارانو له د دې خوشحالۍ په دنیا او په آخرت کې نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی، خاص کر
पाकिस्तान की, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की, हमारे शहर की, यहाँ के निज़ामुल औक़ात की, यहाँ के इंतजाम और इंसराम की रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए।